ما ته د خپو تڼاکو لار کې په ژړا وویل خوندونه نه وي د الفت چې زړه په زور ولګي. خوږو مینوالو امداد خلیل یم، نن راغلی یم پښتو اکیډمۍ ته او ناست یم د پروفیسر ډاکټر احمد علي عجیز صاحب سره. ډاکټر احمد علي عجیز صاحب د تیرو 45 کالو راسې د شعر او ادب د دنیا سره واسطه لري. د یو مدرس په حیث پښتو اکیډمۍ کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. عجیز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. په خیر راغلی. ډېر ښکلی ښاد او آباده شیم. دا ډېره مهرباني. څنګه مو د شعر او ادب لارې ته پام شو او کوم محرکاتو چې د شعر لیک مو شروع کړو؟ ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی او ما غونته کې عاجز غونته کې انسان لم چې کوم دی نو دا مقرره کړه چې زه نن ستاسو په وړاندې څه خبره وکړم. د شعر محرکات خبره چې کوم دی دا یو ګاډ ګفټډ دی، د قدرتي عطیه ده چې چاله یې ورکړي الله تعالی. نو دا یو خو دغه خبره وه چې زما په کور کې چې کوم دی والد صاحب او زما نیکه دا دواړه شاعرانو زما د نیکه برخه هم څه لږه ډېره ماته پاتې وه، د پلار خو مې ډېره زیاته وه او هغوی چې کوم دی نو هغه شیزونه به مې کته او د پښتو ادب دغه کتابونه به مې کته. نو څلورم جماعت کې چې ما ډومبې غزل لیکلی په 1900 چې کوم دی 94 کې ما ډومبې غزل لیکلی. ګلې که ستا د کوڅې مخکې زه تېر شوی نه وې، د سترګو غشو دې په زړه به زه ویشتلی نه وې. عجز له خدایه د بهار به هم څه تمه کوله، خلکه د عشق په سرو لمبو که سوځېدلی نه وې. کوم هغه لیکوالان، دانشوران یا شاعران ادیبان وو چې ستاسو د لیک په ابتدا کې هغوی تاسو ته فراهم وو او ستاسو فکر یې پالش کړی دی؟ ډاکټر محمد اعظم چې کوم دی نو زموږ په کلي کې اوسېدو، د ورباب دوستانه کې چې کوم دی د هغوی په کلي کې به ډېر وخت تېرولو برتاکال کې. نو هغه سره چې کوم دی زما د مشرۍ کشرۍ زما استاد یو قسمه او زما مشر ورور غونته کې و. نو زه به هغه له ورتلم او هغې کې به چې کوم دی کېناستم او هغه ته به مې کته او دا نوي سوچ او نوي خیال. یو واحد داسې سړی و چې هغه ډاکټر اعظم و چې هغه پښتو ادب کې یو ځلنده ستوری او ځلنده نوم دی، د تعارف محتاج نه دی. نو زه د هغه اوس د بخانه دی او زه د هغه مینې محبت چې کوم دی نو دی شاعرۍ سره ګړندی کړی. ماشاءالله ماشاءالله. کتاب مو تر دې وخته نه دی چاپ، نو څه وجوهات کیدی شي؟ امیش خلیل صاحب د خدای پاک ژوندی لري، الله دې ولې صحت ورکړي. هغه چې کوم دی قلم خاوندان لیکل نو هغه هم دې پورې خاندل زمان نوم سره چې کوم دی نو کتابونه لیکل نو کلمي نسخې وي نو هغې کې چې کوم دی خاندلې وي ولې نه چاپ کړې. نو ما هم ورته وخاندل د شمس القمر اندیز صاحب یا د اندیز صاحب په رنګ د نارستی اظهار مې وکړو. نو ما ورته ووایي چې دغه دی دا غونډ دي خو بس افسوس دا دی چې لاس په فرشتو امین نه دی کړی. نو د یو په قلم خاوندانو کې د یو نوم د اسکانې ماښام هغې کې چې کوم دی غزلې دي پیور غزلې دي پکې او د دویم نوم چې کوم دی نو هغه کریکې دي هغې کې نظمونه او غزلې دي او د دریم د ناز خندا ده. نو هغې کې هم دغسې چې کوم دی مختلف متفرقات دي یا مختلف شعرونه دي او غزلونه دي. نو دا پرتې دي او انشاءالله که خدای ته منظور یې کیدی شي اوس ورته زما لاس پرې ورشي یا ځینې شاګردان روچت شي چې دا چاپ شي نو ډېر به ښه. الله دې وکړي چې دا چاپ شي او د ولس لاسو ته ورسي. تاسو سره خبرې خو مزه کوي، علمي او ادبي خبرې، خو مینوال به نور تنګ شي. زړه مې غواړي چې شعرونه را سره شریک کړي. بلکل. دا یو غزل و چې هغه نن تقریبا 15 یا 28 کاله مخکې ما لیکلی و. خپل زړګي او ستا یادونو سره سو کړم، خپل زړګي او ستا یادونو سره سو کړم، ستا د نښو او ګلونو سره سو کړم. تا د خاورو جامې واغوستې اوده شوې، اوده شوې ماله نه راځي خوبونو سره سو کړم. او تا د ژوند په لویه لار یوازې پرېښوم، د زړه سره ستا لوزونو سره سو کړم. او زه په رټو اوښکې ورته توی کړم، بې زبانه تصویرونو سره سو کړم. او پرهرونه به د زړه خلکو نه پټ کړم، خو د اوښکو سیلابونو سره سو کړم. پرهرونه به د زړه خلکو نه پټ کړم، خو د اوښکو سیلابونو سره سو کړم.
او ما چې ستا په محبت و تعمیر کړي ما چې ستا په محبت و تعمیر کړي ما چې ستا په محبت و تعمیر کړي بې له تا د محلونو سره څه وکړم ډېر ښکلی او تسلیانې که زړګي له ډېرې ورکړم واه تسلیانې که زړګي له ډېرې ورکړم د عاجز سوو شعرونو سره څه وکړم واه تسلیانې که زړګي له ډېرې ورکړم د عاجز سوو شعرونو سره څه وکړم بل غزل دی ارشاد جی چې د مزاج له رنګ د څه ورکړم دا مې چاته نه دی ویلی چې د مزاج له رنګ د څه ورکړم چې د مزاج له رنګ د څه ورکړم کله خواږه کله تراخه ورکړم او ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي دې کې نفرت له برخه څه ورکړم ډېر ښکلی او راشه چې خپل دولت در وسپارم راشه چې خپل دولت در وسپارم اوښکې سلګی بل چا د زړه درکړم ډېر ښکلی او خیر د که زړه پکې ذره ذره شي خیر دی که زړه پکې ذره ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړم ډېر ښکلی جی بیا وایي دا شعر خیر دی که زړه پکې ذره ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړم بد به ټول هیر کړي خو چې زه ورلنن بد به ټول هیر کړي خو چې زه ورلنن ښه څه قدر د یو ویښته ورکړم ډېر ښکلی او څه وایي د لاس لکیر عجزه درته چې به د یار څنګ کې ناسته درکړم چې د مزاج له رنګ د څه ورکړم کله خواږه کله تراخه ورکړم ډېر ښکلی ډېر مهرباني عجیز صاحب که یو نظم ورا سره شریک کړو نو مینوال به هم خوشحاله شي او زموږ هم ارمان دی چې یو مزیدار وړوکی شان نظم درنه هم وورو دا نظم چې کوم دی نو دا یو ډېر یونیک نظم دی ما چاته ډېر کم اورېدلی نه دی ارشاد خو دې کې یو قسم تصوف دی جی د زما وړه سینه کې یو وړوکې شان کعبه ده زه د دغه منجور یم بس زما دغه اسره ده ډېر ښکلی د زما وړه سینه کې یو وړوکې شان کعبه ده زه د دغه منجور یم بس زما دغه اسره ده شیطان غلی شان د راشي ورته خوا کې وي نه پرېږدي چې دیوال یې راګزار کړي شیطان غلی شان د راشي ورته خوا کې وي نه پرېږدي چې دیوال یې راګزار کړي خو زما نفس فولادي شي سات گڑے مشتو گریوان وی دی یرغل کې نفس کامیاب شي زه طواف کې بیا مشغول شم شونډې شکر وظیفه کړي زه طواف کې بیا مشغول شم شونډې شکر وظیفه کړي او دا کعبه زما وجود کې بس د غوښې یو ټوکړه ده دا کعبه زما وجود کې بس د غوښې یو ټوکړه ده خدایه تا چې پکې وینم دا هم هغه آینه ده خدایه تا چې پکې وینم دا هم هغه آینه ده ډېر ښه مهرباني خبره ډېر ښکلی جي ډېر ښکلی دا ډېر محترم پروفیسر ډاکټر احمد علي عجیز صاحب چې تاسو ترېنه ښکلي شعرونه هم واورېده هغوی سره د هغوی د ژوند په اړه هم خوندورې خبرې وشوې چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان پریس کول مه هېروئ په بارداره ونه تل وریږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه سکه د الله په امان